بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري. دی دو کرخو کی یو مسئله بیانیگی چې د هغه مسئلې صورت دا ده یو سړی کور خرڅ کو گاونډي را پاسې دغه په شفاعه وکړه خو چې کور بچا باندې خرڅ کړي داغه نه لا قیمت د کور نه دی غسته. مثال بده سی ورکو دا کور زماره وخوا کور د سفی الله مولوی سیب دی ټیک شو دا کور خاص کو په بل چا باندې لا سمنه تی غسته نه دی زرا پاسه د ما شفاعه وکړه دا کور به ظالمه نو هغه مشتری ویل چې دا کور ما په 2 لک روپۍ اغسته مثال پتاور په 16 لک په 2 لک روپۍ می اغسته دا کور او بائع ویل چې نه دا تا په 1.5 لک روپۍ زمانه اغسته لري صحیح شو. نو اوس به شفیع دا کور چې اخلي نو دا به 2 لک ور کوي کو 1.5 لک ور کوي دا به 1.5 لک ور کوي. بائع چې سوي چې په دې می خرڅ کړي نو شفیع نه مقالی شفیع با قور کوي د مشتری قور له اعتبار نشته لري مشتری یې خرابای چې ما به 2 لک ورکړي ته 2 لک ورکړي او بائع چې 1.5 لک نور کړي نو قول چا معتبر دی د بائع څخه داغه کور دی خان او داغه بائع چې وای چې ما ته 1.5 لک روپۍ باندې غسته ما خرڅ کړي درمه 1.5 لک روپۍ غستلې نو کو سبا له چلو شي دا شفیع شفاف فریدي او بیرته هغه مشتری لی نو مشتری په څو اخلي په 1.5 لک بیا هم د بایع قول اعتباري ښه پوهیږي کنه. و اذا ادعى المشتري کله چې دعوه وکي مشتری ثمنا اکثر د قیمت زیات کله چې داو کې مشتری د قیمت زیات چې د مت په 2 لک غستېره لکه ودع البائع او داو کې دا بائع د خرڅون کې اقل منه د کم د دینا دیو نیم لاکو چې یو نیم لاک ور کړره ولم يقبض الثمن او نیوی قبض کړي ثمن د کور قیمت د کور نو اخذها اخلی باندې کور لرا شفیع او شفاع کون کې بما پاغ سبانی قال البائع چې ویلی وی بائع وكان ذلك وبدا حتى كمول عن المشتري د مشتری نم ګره دا نویم کمای کو سبا شفیع شفاف فریدي او مشتری وجزیلما نو ګره دقه با کمول د مشتری نوي د کسنګ چې شفیع نه کمه نو سنه هم کمه مشتری نم سباله. وس بل خبره دا ستاره چې مشتری وای چې مال په 2 لک را کړی او بایع وای چې ما په 1.5 لک ور کړی او سمنی قبض کړي بایع نو په دې صورت کې چې سمن قبض شي نو قول بل چا معتبري د مشتری نو شفیع به په هغه قیمت باندې علی په کم قیمت چې مشتری غسته و او مشتری قول کړي فهمي کنه. و ان کان کو چرتوی د بایع قبض الثمن چې قبض کړي وي ثمن نو اخذها اخلی بعد کور لرا شفیع اخلی بعد کور لرا شفیع اخلی بعد کور لرا شفیع بما فاغسبانی قال المشتری چې ویلی وی مشتری ولم يلتفت او توجه بنشي کېدله الى قول البائع قول البائع تا دې پوری شولې د مخکې او دې مسلې فرق دار چې مخکې قبض نو شوه نو قول د بائع معتبرو دې صورت کې قبض د ثمن شی او نو قول له مشتری معتبر دی پوهیږي کنه یمان نه پوهیږي.
وإذا حتى البائع عن المشتري بعد الثمن يسقط ذلك عن الشفيع. سورة د مسلې واورا توجه. دا سبي الله مونږ څنګه کور خرڅ کړو زی گاونډي مزي شفیعي ما ته په شفاعه کوم چې می خرڅو مال به راکې خود خرڅ کړي لري او د دې کارو کو چې په 2 لک روپۍ باندې خرڅ کړي پچا په مشتری باندې دا بایع د ابل مشتری دی ز شفیعي ما خود دې کارو کو چې مشتری ته به ویل چې خیر دی او لزر به کې مرا کا بعضی سمنه ورته کم کو نو کو سباله مال راکې او ز شفاعه کوم زما شفاعه ثابت شي او زیت علما نو ګوره دغه سمون به ماتم کمې به معنا به لزر به کې ساخلی کمې اخلي پوهیږي کنه وای وګوره وس وإذا حتى البائع كلچ کم کی بائع کلچ کم کی بائع عن المشتري د مشترینا بعد الثمن بعضی قیمت نو يسقط ساقطیږي ذالک دقه کم کمی جو شو دا ساقطیږي لچانهم عن شفیعی شفیعنا. بل مسله اسفی الله مولوی صاحب راولګي دا بایع دی د مشتری ته ویل چې په 2 لک هم درکړې لري او ته به راکې نه 2 لک خو زه بس د سکارو که چې می راکوا اوري وز شفاعه کوم او زیت اخلمه نو زمانه زه درس نشم لري تا خو وخت ټول ما کړې او سیماله مسیرک نه هغه باندې خو ما خرڅول کړیو خو یې مو احسان وکړو او ټول قیمت مو تاسو معاف کو نو ته خو شفیعي تاریخ نه معاف کوم ته په اق قیمت باندې نو چې په باندې په کم قیمت خرڅ کړو په 2 لک هغه ته ما فکر ته نه کوم پوه شوې کنه. واذا حتى وکله چې کم کو دی بائع حتی کې ضمیر شاته راځي دی بائع ته وان حتى کو چرته کم کو دی بائع عنه دی مشترینا جميع الثمن طول قیمت نو لم يسقط دان ساقطیږي ان الشفيع د شفیعنا پوه شوې کنه. واذا زاد المشتري للبائع في الثمن توجه کوي کسب الله مولوی صاحب دا کور خرڅ کړی او شفیع امدا بائع دی او بل کس دی بل کلی دی هغه مشتری دی دا کور ته راغسته زه په شفاعه کوم خو هغه مشتری خسړی دی او په 2 لک په د کور خرڅ کړو نه هو چې لکه دا کور خو زما ډېر خوښ شو او ډېر ته خوشاله ما او ته کې ولزر زیتی والا 2 لک 10000 روپۍ والا 2 لک نو هغه مشتری په سمن کې څه وکړو زیادت وکړو صحیح شو وس چې الک شفیعي به سبال علی او شفاعه ثابت شول او شفیعي تی علی نو شفیع ولا 10000 روپۍ او زیاتی بنشي ورکولې خپل لازمیږي ولی بیع شوی د بسبانی په 2 لک اخو الله زرا چې احسان د سره کاو اسی ورکولی پوه شوي او زه خو احسان نه کوم ته به 2 لک روپۍ لمه پوه شوي که نه. واذا زاد المشتری او کله چې زیادت وکړو مشتری للبائع د بائع د پاره په ثمن په ثمن کې نو لم تلزم زیادتو نو لازمیږي دا زیادت للشفیع د پاره د شفیع. وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر باختلاف الاملاك. دا لکه ګرانه مسله ده په دې وکرخه کې توجه وکړئ لږ بورډ ته وګورئ تاسو قلم څه شو الله اکبر کبیره نشته قلم لګ راوړئ بسم الله الرحمن. ګوره اوس په بورډ مې ته نقشه جوړه کړې وه نو اوس ګوره صورت د مسلې حل شوی دی ښه بورډ باندې. وإذا اجتمع الشفعاء زاد سیم صورت د مسلې جوړ کړه چې ریکارډینګ کې راشي کوی سو کوي صحیح ده کنه چې پیدا وشي. دې صورت د مسلې داسې لري چې لکه یو کور دی پای کې 3 شریکان دي صحیح ده یو زید دی بل عمر دی بل خالد دی او دا کور شریک نه دې دریوانو شریک دی شریک یې نشته خو دومره ده
چې زید پکې نیمه حصہ ده په دې کور کې مکمل نیمه حصہ او الکه د عمر پکې دوی سیری صحیح ده او د خالد پکې شپږم حصہ ده صحیح ده کنه شپږی سی وکي دا کور چې شپږی سیری کې نو درې پکې نسب دی کنه هغه د زید وی او هغه باقی دو پکې د عمر وی او هغه باقی شپږم چې راځي نو پکې د شاوه د خالد و صحیح ده زید راولګي د خپل درې حصے چې نیمه راځي په شپږو کې دای خرڅ کړو نو شفاعی سودی دو شفاعی دی عمر هم شفاع کوي او خالد هم شفاع کوي خو د عمر پکې دوی سیدی صحیح ده او د زید پکې وای سره د خالد ویما د خالد پکې وای سره نو شوافع وای چې د عمر پکې دوی سیدی ډیری دي نو دلبا دوی سی په هغه شفاع کې ورکی او د خالد پکې وای سره دلبا پکې وای سره دا غزه د حصہ چې کوم خرڅ شوی نه بدري سي صحیح ده کنه او احناف چې نه سرونو له اعتبار دی سرونه دو دي او عمر دی بل خالد دی د شفعاء او سرونه دو دي دا بالکل نه ولا وإذا اجتمع الشفعاء وكل شيء راجم شيء دير شفعاء كونكي دوا نفس شفاعت و شفاعت دا بینهم فمن زدیو کی بوی علی عدد رؤوسهم فشمار د سرونو د دوی باندې بالکل به ودن مای کې کو دو کسانو ولا يعتبر او اعتبار بنئ باختلاف الاملاک په اختلاف د ملکیتونو سره چې د یو ملکیت ډیر د اغلب ګډیرې سور کول بل ملکیت کم دی اغلب کمې سور کا زو زما تاسو ته شوم بالکل ته شوم ها سلورمی حاشیه ته کوشا ومکتا سلورم حاشا بالکل حاشا ویمخا قوله دا قول لماتین چی اجتماع زما دی کتاب کې الکا سلورم حاشا دنو دس به وایو چې و اذا اجتماع په سر باندې چې کوم حاشا ورکړي کوم انساغي ته کوشا ویږي و اذا اجتماع ته کې د باندې چې کوم حاشا ورکړي هغه ته کوشا نشته دا کتابونه کې دا کې نه هم ده او بعضو کې سلورم بعضو کې نه هم خو زه هر څومره هر نمبر والی دا نشته لکه نشته دا حاشیه ګوره ښه قوله دا قول لماتن چې صورته ما دا قول لماتن چې اجتماع دی وی صورته دارن د دې صورت د مسلې یو کور دی یو کوری مثال له بین ثلاثتین چې ومن دریو شریکانو کې لاحدهم دیو تندری دریو نو د پاره نسبه نسب د کوروي وللآخر یو د بل لپاره ثلثها پکې درې مې سوي درې مې سبکه دو برخه راځي درې مې سبکه سو راځي ځکه چې تقسیم کې به دو باندې نو سو پکې راځي دو کوي نه وللآخر یو د بل لپاره سدسها شپږم برخوي نو فباع صاحب النسب خرص کو خپل حصہ صاحب د نیم کور چې هغه زید دی مثلا او د ثلث والا سوق دی عمر او د ثلث والا سوق دی خالد جميع نصيبه ټول برخه خپل خرڅ کړل ټول نسب خرڅ کو وطلب الشريكان الشفعه او طلب کو غدو شریکانو چې خالد دی او عمر دی شفعی لرا نو قضا بها بینهما نسبین نو فیصله وکي قاضي په دې کور سره په منځ ری دوانو کې نسبین نسب د څه بنوي چې د یو خو کې ډیره یې سره هغه ډیره ورکا او د بل په کوم دا هغه کم ورکا نه نسبین بالکل عندنا زینګه بنسبانی الګا عندنا احناب کنه یار احناب دمه چرخدوالو ټکی وي چرخدا کې وي دا طرفونو کې زینګه وقال الشافعي وشافعي ويشنا اسلاسا دا بدري سیګلې شي ولدا یو په کې سي اغلب دوی سي ورګي یو په کې لګونه اغلبا سدوسونه اغلبا یو یې سوا دا په کې وي سوا سلسا ها د دې په دوه برخې لصاحب الثلث د خاوند هغه ثلث لپاره چې په دا په کې دوه برخې وي ځکه ثلث دوه برخې راځي په شپږو کې وثلث ها د هغه
ثلث اغیوی سپتریو کی لصاحب السدس لپاره د صاحب د شپږمې برخې څنګه شولې پاشه باندې ورسېدلې وس راځي ها دی سپاس بوایا ها ومن اشترى دارا بعوز دلته بعرض دلته څنګه عرض ته کې وران دي بعوز ولیکم ومن اشترى دارا بعوز اخذها الشفيع بقيمته الیاس ولسب یو سړی کور خرڅ کو ستا بغاون کې خو په یو عوض باندې خرڅ کو څنګه لکه دا کور والو په عوض کې مالا ته یو میخ راکا د میخې کور خرڅ کو نو شفیع شفاعه وکړه ته شفیع ایتاب شفاعه وکړه چې مال به راکې نه به تا چې میخ راکا نه قاضي وبد د سپیشل نه کوي چې په شفیع باندې میخ کیږي شفیع باندې میخ رقم ځنه پیدا کوي شفیع باندې میخ قیمت ورکوي ورله پوهیږئ کنه ومن اشترى چاچ واغستو دارن یو کور بعوض په یو عوض سره نو اخذها اخلی با دی کور لرا شفیع بقیمته په قیمت د بقیمته په قیمت د عوض سره وزبله مسله ده هغه دا چې یو سړي کور خرڅ کو الکه په لس من غنمو باندې صحیح ده یی په لس من جوارو باندې خرڅ کو یی الکه په لس پیمانو د غنمو باندې خرڅ کو پیمانو یا په وزن باندې صحیح شو کنه نو مشتری به سکار کوي نه شفیع به سکار کوي شفیع شفاعه کوي دای به اخلي نو داغي مثل به ورته ځکه بازارونو کې وربشي او غنم هم لګيږي کنه ټول احواله او داغي مقدار پوهیږي کومي سره ملاوي ده وین اشتراها قشر دواغستو دی مشتری دی کور لرا بی مکیلین پداش شبانی چی پا پیمانه بانی خرسیگی او موزونی یا پا موزونی شبانی چی پا وزن بانی خرسیگی اخذهان و اخلی با دا شفیع دی لرا اخذها اخلی با شفیع دی لرا بی مثلی پا مثل دا اغا مکیلی و موزونی شبانی تک شو کنا و این باع سبا انشاءاللہ سبا لگورو سبق لگوت شو تاسم تنگ شو لئی